بل زمارونو تقوا چې سړی ځان کې پیدا کی الله د مشکلاتو نه ساتي. که مشکلاتو کې گیر شي دنیا کې مشکلات خامخا راځي، او چې مشکلاتو کې کله گیر شي الله به دې راوباسي. ومن یتق الله یجعل له مخرج. کله مشکلاتو کې گیر شي، روزگار دی نشتا، بچی دی نشتا، یا بچی شته نافرمان دی، یا بچی بی روزگار دی، یا ودونه نشته یو نه یا مشکل کې گیر شي، یا کاروبار بند شي. کله تقوا د اختیار کتاب دی مشکل نه الله راوباسي. نن سبا یو بل معمول شروع شي، کله کاروبار بند شي، تجارتی کاروبار بند شي، عاملانو پسې منډې وي زما کار چا بند کړی، بچیان یې نه کېږي، عاملانو پسې ګرځي زما بچیان چا بند کړي. حالانکې بچیان څوک نشي بندولی. یهب لمن یشاء ذکورا ویهب لمن یشاء اناثا ویجعل من یشاء عقیما او یزوجهم ذکرانا و اناثا. الله وی دا زما اختیار دی، چاته تنها جنکی ورکم، چاته تنها لکان، چاته لکان جنکی ګډي، او چا چې د سر نه وي. ویجعل من یشاء عقیما، چې خوښه مې شي بچیانې. بیا که د دنیا ډاکټران کوشش کوي هغه بیا نه کوي. پېښور کې یو ډاکټر و ډېر مخکې ډاکټر ناصر نه، 4 بیبیانې کړي، په دنیا ګرځېده خو بچیانې نه کوي. زمونږ اشرف علي تانوي رحمت الله علیه 2 بیبیانې بچیانې. مکې مکرمې کې خپل مرشد نه تپوس وکړو، حاجي امداد الله رحمت الله علیه نه ډېرې دعاګانې مې وغوښتلې. حرم شریف کې خو بچي نه میلاوي، هغه مراقبه شو. مراقبې نه بعد ورته وي ستا قسمت کې اشرف علي بچي نشته مه غواړه. نو ما دغه بچیانو سوالونه. ویجعل من یشاء حکیما، دا بچیان باندې که دا هر څه چې باندې دا الله باندې. وما تسقط من ورقة الا فی کتاب. د ځمکې په سر باندې د یو ونې پاڼه بغیر د هغه د ارادې نه نشي ارتاوېدلی. څوک به د چا بچیان څه بند کي، څوک به د چا روزګار څه بند کي، څوک به د چا رشتې څه بند کي. دا خوشي خبرې دي، خوشي هغې دي. څه کوي څوک کوي. زمونږ تبلیغي حضرات هر ساعت فرمایي وی دا الله نه د کولو یقین مخلوق نه ده نه کوه. څه کوي الله کې؟ زامن ورکی هغه ورکی، مال ورکی هغه ورکی، عزت ورکی هغه ورکی، که ذلت ورکی هغه ورکی. کله مشکل کې گیر شي، تکلیفاتو کې گیر شي، عاملانو بس منډې مه وه، جمعه ته را منډې. تقوا اختیار کا، کله چې تا تقوا اختیار کا، من یتق الله یجعل له مخرج. الله وایي زه به تا دپاره لار راوباسم، مشکل نه به دې خلاص. زمونږ په دې صحابو کې یو صحابي دی عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه. دې جهاد ته تللی و، جهاد کې جنګېد، د رومیانو سره نورو مجاهدینو دې 80 کسانو سره گرفتار شو. روم بادشاہ ورته وی چې داسې چلو کا، عیسایت پرېږده، اسلام پرېږده، عیسایت اختیار کا، حکومت کې به دې شریک کړم، لور والا درکړم. نه اسلام پرېښودو والا نه یم، ټول جهان به پرېږدم خو اسلام د پرېښودو نه دی، دا کار نه سم. بیا یې په جیل کې بند کا. فوجان پولیسو ته وی چې د خوراک په ځای ورته خنزیر غوښه ته وایي راوړئ، د څکلو په ځای ورته شراب راوړئ. مونږ د دې د ایمان امتحان اخلو چې د دوی کې څومره ایمان. عبدالله ابن حذافه خپل ملګرو ته جیل کې دنده تقریر وکړ چې دا چیزونه مونږ ته الله حلال کړي، تندې نمرې شراب څکلی شي، لوږې نمرې خنزیر خوړل شي. خو نن زمونږ د ایمان امتحان دی، یې سره ګورئ بودنه. 3 شپې ورځې جیل کې تېرې شوې. عبدالله ابن حذافه او ملګرو یې سره ورته کتل. 3 ورځې بعد روم بادشاه چې دی د خپل هرقل د خپل دغه نه تپوس وکړو چې هغه غوښه خوري که نه خوري، د خنزیر شراب څکي، هغې ته سره ګوري نه. ورسې راوړه. عبدالله ابن حذافه ته وی چې ته اسلام پرېږده، عیسایت اختیار کا، که نه اختیاری دی ونې ته به دې کړی کړه. دې کړی مې که خو اسلام نه پرېږده، ونې ته یې کړی کړه، غشي ته برابر کړه هر څه. عبدالله ابن حذافه په دې مخ باندې د سره د غم اثر نه دی کېږي.
راکوزي بیا ته اسلام پرې د عیسایت اختیار کا کنه دې کړی ته ورواچ شو بل شي یو می سي د اسلام نه پرې کړه ګرم کې یو جیلی راو با سر تواچو غوخه جدا شواړو کې جدا دا به انجام کې اسلام پرې اسلام نه پرې روان کې کړی طرف کړی چې روان کا عبد الله ابن حذافه اسمان ته وکتل په جړاس البدايه والنهايه دا واقع لیکلی چې جړاس بادشاہ را واپس چې را واپس کوي ولې دی وچړل یو مې چړل پدې چې زما بدن کې یو روح دی الله د پاره قربان کم دا بدن دا غده روح دا غده تعالی زوکسل په در کې تی واپس اغل اور کې دا څه کمال خو نه دی زما اصل غواړي چې ما کې سل روحونه وي دا ما وړه الله د پاره قربان کړي جناب نبی کریم علیہ السلام فرمایي انی لوددت انی اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل نبی کریم وی زلمه غواړي چې دی واره د الله په لار کې د خپل سنون بادشاہ حیران شو چې دا څومره کله خلق دی په دین را واپس ورته زما دا تندې خپل ک بیا به آزاد نه ساتل دی خو نه خپل یو شرط خپلوم که زما دا اتیا مرګري ازادي بیا به درته خپل یو ټول به دي مرګري آزاد دی آزاد کا اتیا مرګري آزاد کړه روان شو او مې یتق الله یجعل له مخرج تقوا ځان کې پیدا کې الله تعالی خپل لارې اخلاصي حضرت عمر صاحب دور حکومت حضرت عمر صاحب اعلان وکړ ټول برازي د عبد الله ابن حذافه تندې بخپلوي د یو مشرک تندې خپل کړی دی اتیا مجاهدین پر اخلاصي په خپل ول تندې خپل په نور صحابه بهر حال زمارونو کله چې مشکل پیدا شي پریشانی پیدا شي شرط منډه او جمعه ته منډه تقوا اختیار ګناه پریدا چې ګناه دې پرې خو د خپل الله مشکل نه به تا د پر الله را باسي یا الہی یا الہی یا الہی یا خدا یا الہی یا